السلام علیکم ایوریوان د نغمو شور کې تاسو ته هرکلی وایم زه انمول اسلم او زه آصف یوسف زه یې تاسو ټولو ته هرکلی وایو چې نن به زه انمول به دواړه ولاړو تاسو سره ګپ شپ ټوکې ټکالې او مطلب لکه ښکلې ښکلې نغمې به هم تاسو ته موږ ښیو تاسو به روغ جوړه خوشحاله یاست څنګه یې انمول ښه یم سر تاسو طبیعت دې څنګه دی الحمدلله ښه دی له خیره سره دا ډېر سوچیان غوندې کې د خیر سر کېږي کله نه کله وشي دا خو میوزیک یو ډي جے والا ډي جے والا ډي جے د نغمو شور دی که نه جی نو شور خو ټیبل او پکار دا چې شور ستا وي که نه د ما نن خبرې ډېرې زیاتې کوې لکه څه خبرې به کوې ما ته دا ووایه زه به څه خبرې کوم سر زه خو مطلب تاسو ته پته ده دومره خبرې نه کوم خو بیا دا نوکونه ستا خپل دي تاسو ته څه لګي یاره ما ته خو نن سبا ټولو څه دوکه یې په نوکونو کې بس سر تاسو نه داسې خبره نه تاسو ووایئ تاسو ته یاره ما ته خو اوریجنل ښکاري بس اوریجنلي دا رنګ دا زما ډرس سره مچ کېدو که نه سر ځکه ما بیا تاسې دا څه ګړی دا ګړی ده سر دې کې مونږ ټایم ګورو دې کې ټایم څه یوز دی که 9 بجې یو منټه د پاسه یو منټه د پاسه ها او سترګې د خو یې څلور خو نه دي که نه بس دا تاسو دا سوالونه مه کوئ دا اوس ته پوس به کو انسان دی کله نه کله جنکه دا لینز هم لګي سترګې بدلېدو لپاره دا خو کله وی چې د چا سترګې چې کله مثال کے طور باندې بلو وي بلو آیز وګي بلو گرین وي ګری وي نو څوک چې ورګه زه داسې لینز واچوم داسې ایسې داسې تګې شنې کړي لینز کې یو دا مغه ده که نه پوره لوک چینج کېږي دا اوس زموږ جنکیانو ته پته ده کله کله هلکان هم لګوي داسې لینزونه په ژوند کې نه نه ولې نه نن سبا څونه هلکان لینزونه یاره ما چېرته ما ته نشي یاد چېرته ما دغه کړي څو دي فیشل ما نه ما هم نه دی کړی خیر زه د جنکیانو هغه کې ډېر وروستی یم نه بعضې هلکان روزي سمي ما چېرته روزي نه یې سمې کړي نن سبا نه زما روزي څنګه دي لکه ستاسو روزي صحیح دي صحیح دي لکه دې کې دا بعضې هلکان روزي نه هغوی څوک بیا ډېرې پیړي که نه مطلب بیا هغه څوک کول نو زما دا صحیح دي ستاسو صحیح دي زما آیلاشز ستاسو ښایسته دي ستاسو آیلاشز ښایسته دي مطلب تاسو لې ولې درکړي خدای موږ له یې راکړی موږ په زور هغه الله تعالی ورکړه ده ګوره دې اکثر ما ته وي ستا سترګو راپاڼې نه وي دا اوږده دي که نه او زمونږ نشته نو مې زه څوک هم دا خو الله تعالی مې سور شکر ادا کوم دی نو انسان له دا پکار چې په هر حال باندې وي نو مطلب لکه دا جنکۍ ځان ولې سینګاري مونږ ځان دپاره سینګارو مونږ وایو چې لږ مونږ پرزنټیبل ښکاره شو ښایسته ښکاره شو لږ فرېش ښکاره شو ځان دپاره لکه کور کې خو تاسو مونږ جنکیانې داسې وو که نه چې مونږ کله کله بور شو مطلب زه داسې ما ته پته ده ټول به داسې چې مونږ کله بور شو مونږ بس میک اپ ته کار ودرېږو بس ځان کا بیا سیلفیانې مو بس بیا سیلفي ویډیوز بیا ویډیو داسې جوړ کړو بس بیا واپس مخ پخ بیا چې کومې ملګري وي که نه هغوی ته یې شیر کوي چې زه نن څنګه ښکارم ښه ښکارم بد ښکارم نه ښکارم هغه راته وي نه دا صحیح دی دا بالکل مطلب دې سره زموږ لاس پریکټس هم جوړېږي هر څه کېږي مطلب داسې ستاسو هلکانو څه هغه دی بس څه دی مخلص دغه شان دی او په جامو کې هم نو چې دا مو اچوله په دا مو اچوله اختر یې هسې بس مالونو ته منډې وخو چې دا اخلو دا اخلو هغه اخلو او چې پیسې نه نو بیا څه اخلئ بس بیا کور کې ناست نو بیا خو څه نه کوو بس بیا زړو جامو کې یا د خدای خوا کو کمیس دې ته کو پرتوک دې ته کو بس جوړ کو ډیزاین دی الله تعالی جوړ کې نه کوم بیا ټول او زبردست څومره ښایسته ښکاري هر څوک موږ جنکیانو سره هر څه خوند کوي هر څه خوند کوي بالکل او چې څوک درته چې ماشاءالله نن خو ډېره ښکلې ښکارې څوک پردی یا بل اچانک څوک راشي سټرینجر بیا غوسه راځي چې دا ولې دی ولې څه وایي چې لکه دی نه ولې شړه ګو لکه ستا تعریف وکړو نو بیا لارې کې خو نه دی پکار چې لکه خپل کسان دي تا ته وایي خپل کسان خو بیا خو مطلب دا څنګه بیا لګي چې تا د یو کس وایي چې ماشاءالله بیا مطلب خپل هغه زړه دې خوشحاله شي خپله محنت باندې زړه مطمئن شي سیټسفای شو چې موږ محنت کړې ده نو دی رنګ راوستو او زه ښه لګم لکه ستا خو واده نه شي که نه خو لکه بعضې زنانه چې کومي نو خپل زموږ پښتانه چې کومي که نه ځان دوره نه سینګاري خپل خاوند ته چې کله چېرته واده مادي یا چېرته بار ځي نو یا چا کره ځي که نه غم خادی کې نو زر چې کوم دی سینګاري غوندې لپسټیک یاد هغه اوسم دا ولې دا د سر چا زړه مطلب اوس زه شروع نه میک اپ کوم چا زړه نه کولو یا عادت نه زما عادت دی زه وایم چې زه بس همیشه پرزنټیبل ښکارم تیاره ښکارم اوس دا نن ما دومره لږ میک اپ کړی دی لایټ غونډې کې هغه هم ایمرجنسي کې ټلیفون کال دی راغلی دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ښایسته السلام علیکم ورحمة الله
خپل استقبال ته تاسو ټول ټیم ته زمرد لاله ټول لاره بر پښتني اوریدونکي کتونکي مسافر تر لار کلاران به ټول به یا مرشد به یا لمشیر به محمد امین به یا شکر به یا نصر به ما تاسو پرویز نو د دعا سلامونه یاره دا راته ووایه چې پیر یاسین صاحب چې دواړه څنګه ښکارو ماشاءالله ماشاءالله بس تاسو بس انسانان خو الله پاک ښایسته پیدا کړي تاسو خو ښایسته ماشاءالله ټول لکه دواړه ښایسته یو که نه بالکل بالکل ماشاءالله 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 یې د جنې ووایي ښه دا زموږ مشر ورور دی پیر یاسین صاحب او دا ډېر د لرې ته کالدرې نه فون کړی ملکان کالدره بالکل دا سپاري کوي جی جی بس انسان چې اخلاق ښه او خلوص پکې اخلاص پکې او مینه پکې په هغه باندې انسان ښایسته ښکاري چې دا پکې نه انسان ډېر ښایسته نه دی لالا ته انمول ته یو خوبي لکه یو خوبي راته وایم د دې ته چې د دې غاړې هم ځای که دا بتاتی السلام علیکم چې داسې راشي نه السلام علیکم چې ګاډي کې مونږ یو ځای ځو که نه او دې نه مونږ راکوزېږو دا السلام علیکم نو بس سلام 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 نو زه دې ته وایم چې تا دا ټوله دنیا په دې سلام باندې وکړي الله تعالی به ډېر څه درکړي بالکل او سلام دا سلام کې پیل دا مخکې کوي سلام خو چې دی نو پتا دې رحمتونه برکتونه وي سلام خو چې دی نو په الله پاک پکې یعنې په دې یو ټکي باندې لس نیکۍ دي چې څونه سلام غټ کړو چې دونه نیکۍ زیاته شو نور به څه ویل غواړې جي بس ګانې راته د عنایت په اواز کې راته تپري نه شر که دا به ډېره مهرباني بس ماشاءالله د هغې غږ ستاسو ډېر خوښ دی که نه او که زه اواز یې ښایسته دی که نه او که نه نور هم ډېره ښایسته ده ماشاءالله الله تعالی خو سمون ماشاءالله ماشاءالله بالکل بالکل زه زه د پیر صاحب ډېره زیاته مننه الله تعالی هم خوشحاله ساته پیر شپه ورځ په خیر او مهرباني یاره سپالي په دې چې کله د مرګر نمونه اخلم ته ګډ وخت کېږي چې دا ولې زه د سلام علیکم دا خو د محبت د مینې محبت چې نن د موږ نو ورکه کنه ما خو سنې ویلې لالا ستا په ځای باندې به زه ووایم ستا په ځای باندې به زه ووایم متي الله دی دغه دی رنګین دی او چې کوم دی نو دا دوه خو به د زه یم شفیق دی هغې ته به زما د غاړې نه ما نور چې کوم ملګري ټولو ته سلامونه او زبیل لالا دی خو اوس نشته نه او ټولو ته پیر یاسین صاحب د غاړې دوا سلامونه ورسېدو غمې مه کوه پیر صاحب ته هم سلامونه ورسېدو زه کې ډېره زیاته مننه دا اصل کې زموږ ډېر خوږ ورور دی موږ نه ګیلې مالې ډېر زیاتې او خو لکه دا چې مشر دی ورور هم دی ښه ملګری هم دی نو ښه لکه ته لکه ستا ملګري شته نن ستا ملګري نه جوړو تا یې تپوس کړی څنګه دې کړی ما سره یې وه چې ووته بس الله دې ښه کړي اثر الله دې ښه کړي ژوند کې څه کول غواړې لکه سر بس زه وایم چې دومره یې چې بس زه سیټسفای یم د څه شي نه ارڅه زما لایف کې زما شروع نه چې لکه کور کې لکه ته وایې چې مور او پلار خو دې شته که لکه ته اوس سبق هم وایې سبق دې ویلې که سبق مې ختم کړی جاب دې شته نو ته څه ژوند ملګری غواړې څنګه لکه ژوند کې ملګری غواړې لکه څنګه چې د انمول ده انمول نه چې آخرات ته ستا ملګری ده ملګری خو شته زما او داسې شته نو ستا عمر لا ماشوم یې که نه خو یې د 15 کالو پوره شم پرون او که نه 15 کالو چې شپاړسم دی روان دی له خیره سره او بل کال راغی دې باندې خبره کوو کال ډراپ نو لکه ته نور څه کول غواړې ژوند زه بس وایم چې زه ډېر سکسسفل شم او بس لکه مال دولت ډېر راشي دونه یې چې بس زه سیټسفای یم زه خوشحاله یم بس زما حساب پکې مطلب زما بیا تاسو ته پته ده چې بیا جامې میکاپ دا به تر کم ټایم وپوري دا دی زموږ صاحب دی که نه چې ته دا المارۍ ته وګورې که نه داسې لاندې باندې نو داسې چې شروع شي که نه نو 150 جوړې بوټان دي د ډریسنګ زه ګورم ډېر ښایسته او که نه نو زه تا ته څه وایم څومره دي 150 جوړې بوټان نو داسې 150 جوړې سپلې دي 150 جوړې چپل دي نو دا خو شوق یې که شوق دی که نه او لکه مختلف که نه
نو تقریبا زما خل سوټونو هم داسې به تقریبا 2-2.5 وي د کپړې چې کم دي نه به تقریبا 8-900 جوړي به وي کپړې چې کم دي کنه واسکوټونو هم چې کم نو الحمدلله مال د خدای دی کنه پورا یو کمره وارډروب او ناغه هم داسې 70-80 به وي کنه لګا سر ټیک نه او ټیک وي او جی ودا الله تا کم یاد کړو خیر کال واخلو هلو السلام علیکم ماشومه دا ورسته زه چې راغلم کنه په خبرونه نو روزانه و مانه نه یو خو را باندې پینټونو تنگ شو وزن به سیو بل دومره هیرنه جامې پرتی دي کنه چې هغه چې وارډروب ته دغه ته وړي کنه ډراي کلینر لا نو تقریبا ما خیر او 500 आप हम सोच के چې هغه بوجو کې به جمع دا زوس هاو کوم یا نه هوګا بس اسلام کې د درسرو جوړو ته تین خطه بس مخ کې رښتو کوم شپل کوم کنه نو بس چې په جون کې د زنانه نه وي کنه سړی نیمګړی وي سر کوشش وکړئ واده نو دا تاسو ته کوم چې زنانه په جون کې مطلب دغه رشته نه وي نو زنانه هم لکه دغه نه وي لکه سر سوري خو پکار دی بالکل خو پکار دی ضروري دی ضروري څومره ضروري ډېر ضروري دی زموږ معاشره کې هغه د پاره خو ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی کنه دا یو هتیار وي یو دمو واخله اوس به ورکوټه بریک هم والو هم ضروري دی ورکوټه بریک نه پس راځو کم بیک ایوریوان یو ځل بیا د نغمو شور کې تاسو ته ویلکم کوم د نغمو شور د انمول شور دی کم دی کوم ځای کې زنانیال د شور نه دا اخر زنانه چې دی شور نه وي نو زه دې ته خبرې وکړم زه کور کې هم داسې چپ مونږ ډېرې خبرې کوو هاي چې کله په جګړه شي خو به تاسو اورېدلې دي رښتیا مونږ وایي چې قیامت راځي ما یاد مو تا غوړم خبرې نشوي کولی اوس داسې دي چې وی کته نه په خندا شوه ما ته پته نه وه تاسو اورئ لګیا نو ما څه پته وه زه ګوره چې کوم ګیر ما ته زما وروسته ته ورشي چې څه مسله ده زه ګورې ونه کوم ډچک چې وی کته دې ما ته کته خندا شوه ما یې ګوره دوکا بیا واپس چستم ویل دا څه وشو دا خو دې سر سبا اورېدل یو ته چاکلیټ ډېر زیات خورې چاکلیټ زما سره بچپن نه زه چاکلیټ ډېر زیات خورم او د دې د وجې زما شاته غاښونه هم ټول کمزوري شوي دي چاته ونه وایي چې کمزوري دي کله داسې چې غاښونو کې درد راشي ماما راته وایي نور چاکلیټ خورې نور زمونږ هم یو ملګری دی هغه هم ټول غاښونه چې کم دي که نه صرف نه هغه کنډرات پاتې دي نه ولا بیا ډک کړي دي که نه نو پیری چا د چاکلیټ خوړه هغه نه جوله یې خوړه نه چای خوړه نو بس هغه چې داسې کړي ده که نه نه یې ولا هغه دغه ډک نه کړي نه خو دا جامې خالي دم خالي چا څنګه کړي نه ټول هر څه باغ راوتي فیلینګ یې ټول ټول باغ راوتی هغه روز شوم هغې ملګري وي چې کم دی که نه بیا جولې له ګوتې ورکړې نو اوس دا چاته نه وي نغمه بیبي خو پېژنې نغمه جان سندره غاړې ده نه ستاسو ایج کې ونه داسې ستا په شان د سمارټ هم خو لکه دنګه وه سم ماشاءالله هایټ هم ما ته رارسي خاندې منه که نه هغې زما رښتې له یو ترور راله وي زه یې غوښتم هغې چې زه وکتم لکه د څاروي چې وي چې څنګه ګوري څاروي نه څاروي چې وګڼي غاښونه ماښونه یې راله مو کتلو او داسې ټپوټي به نو مې چا په مخکې دا خبره مه کوه چې رښتې نه بیا خلک راځي ګوري غاښونه هم ګوري دا هم پکې او که نه ولې ته کوې ما ویل دا وروسته زمانې خبرې دي اوس به داسې دا وایي دا چې ته کله کلي دا ساده خلک نه دا بیګانې تروران چې کوي دا ډېرې بدي دا لاندې باندې ټول ګوري او که نه دا داسې ګوري که نه چې لکه وجود څنګه چال یې څنګه دی لکه چال چلن که نه لکه نیغه ځي بعضې زنانه لکه داسې ځي که نه لکه دا چې خپل چال وي دغه وي که نه نو ګورو نه خو زوی لپاره چې رشته کړي نو لکه سمه دمه ښځه کوي او د ټیک ټاک شو ولګي نو ما دا چا په مخکونه چې غاښونه مې بس چې څوک کولو والي سره آپ همداسې هم کوي اوس دی کې اوس څه دي نو ستا غاښونه خو ماشاءالله ټیک دي خو دا چاته مه وایه ما خو خالي ولید چې چاکلیټ سره غاښونو باندې درد راځي نه ماشاءالله داسې سپین غاښونه لکه د بلا بس صحیح ده سر نور څه ستاسو کم مطلب موسم خوښیږي کم ما کو دا چې تاسو څنګه غاښ خوښیږي نه کم موسم خوښیږي زما خو د سندرو موسم خوښي او سندره جوړشته راته ښکاري راځي لږ شور راځي موږ ډېر خپلې غونډه کې سندره دغه اورو بیا راځي خاله فرهاد دریا زموږ ډېر زبردست افغانستان د سیمې یو ډېر سندرغاړی
او خیبر ټلویزیون چې کلم سٹارټ کې چراغ نو دا سندره به ډېره زیاته چلاوه بی بی شیرینی او بیبي شیرینی بالکل بیبي شیرینی خو زه غواړم چې راغلی وم ته څومره ویسې زه به وم 15 کالو هغه ټایم چې دا راغلی نور لاس کالو خیبر ټلویزیون شندین استاد ایج اندازم شو 15 کالو چې دا غانه راغلی وسه یعنی سلورو کالو ځان یاد وکنه او نو تاسو ته تاسو یې او زه بس دا جاب مخ کنه و زه به چې دا چې لوی هم کنه نه و دا چې زه و دا دا و ما اورېده به درې څلور و دونه نه پوهېدم خو داسې لسو کالو شوم که نه بیا به راته وایي چاوي چې دا به هغه ټایم کې ډېره مشهور و نو سر دا د شین خالی زموږ پښتنو کې ډېر هغه دی که هغه نه شین حالی خو نومونه هم جینکو لیکلي که نه شین حالی شین حال وي که نه حال دې دی کې دغه وي دا خو ټاټو سره کوي که نه نه او دا شین دغه به دا پکلو کې به وکنه دا غونډه کې به نه به تعالی دلته شین حالی به چې کوم حال وي دغه ته دلته یو ټکی وکړه تل نو تل شو حال نو دا شین حالي که نه هغه شین یو کلر به نه وي دلته نو داسې یو به دلته جوړ کړو دوه درې ګنای کې به دغه جوړ کړو داسې خو پښتنو زموږ شته خو کله کله زه چې کله ویډیو یا څه جوړوم نو دلته داسې ولګوم نه د هغې نوم چې کوم وکنه هغه شین حالی نو شین حال به شین خالی صحیح صحیح اکثر زنانو خلک شین خالی نومونه یې دي دا داسې ما ډېر اورېدلي شین خالی او دا شربتي لی او ډېر نومونه شربت ګله داسې ډېر نومونه دي زموږ پښتنو کې ډېر رنګین نومونه دي راڼی درو زموږ په خپلو کې هم راڼی راڼا ګوره د پښتون د راڼا زما چې رڼا روشني زما چې انمول نوم ایښودل کېدو نو ټولو خو ویلې دا خو د پښتنو نوم نه دی داسې نه دی هغه نه دی نو زما خاندان کې صرف زه یم چې زما نوم انمول دی زه سکول کې هم نو صرف زما نوم زما انمول نور څوک هم نشته که نه خالي انمول لکه زما نوم زما په خاندان کې آصف دی بل څه نشته داسې نومونه راځي داسې لکه خو یو نوم دی که نه چې ستا نیم کې خو ستا د ماما لور نوم نیم انمول کېښودو سکول کې یادم سکول کې هغې خبره د ما واله یو ورکوټې شانتي د ماخلو بیا راځو کم بیک ایوریون یو ځل بیا د نغمو شور کې تاسو ته هرکلی وایم شور کې هرکلی وایم خو لږ تیز ووایه که نه څنګه ووایه د ما په شان اواز کړه ستاسو په شان دا تیز خبرې وکړه لکه داسې ته چاته چغه وخې سره زه کله چغه م چاته نه راولې زه به چاته چغه ووایم او هغه داسې دې ته ووایه دا ټول درته ګوري دې ټایم کې وایي نغمو شور کې تاسو ته هرکلی وایم د نغمو شور کې تاسو ته هرکلی وایم زما اواز نری شي که نه نه پله نه چې نری که نه مبارک دی شه څه شي سر دا ګوتما مې ولیده لاس دا کوم ځای و ګورم ماشاءالله زبردست دا خو زړه ده سر دا نوی ده دا زما ملګري چې تاسو د دې مبارکي خو نه کوم د دې به درکه خو مبارک دی شه نو دا خو دغه چې لاس کې مونږ یینو چې لکه څوک د چا په نوم باندې سر نو بیا خو دا من دوه بچولي دي نو نو داسې نشته دا خو هسې خبرې دي خلک دا تاسو خپل دا مونږ خپل فیشن دپاره اچوو داسې خبرې دي پرون ستا برډې وه او چې زما برډې وه دا ګفټونه ته ما ایکسپیکټ نه و کړی چې زمونږ خیبر ټي وي والا به زمرود سر کیک او داسې زه خو بالکل ما په جلدي دا به شته تقریبا ما خیال یو دوه درې څلور پنځه شپږ چرګان هډوکي سره کړي راوړو او کیس د خدای پاک وبخښي یو چکن خو هغه وخوړو هغه ماشاءالله ډېر زیات ما خو نیاز خوراک نه کړي خو هغه ماشاءالله خوراک شروع کړی دی او زمونږ نجاز خو چې کومونه هغه بالټې دی ورکړو خو ټول هغه سایډ پرېښو کیس ماشاءالله ډېر خوړل پروني شو کې هغې ټول زیاته خبرې کولې ډایټ کوم او زمین ټول نه سیوا او دا زما نوم به کیسې بدنام دی که نه اوس خو زه ورو خوراک نه شاته شوی یم خو لږ جدي دی خیال وکړه ما خوراک باندې کنټرول پکار دی سر دوه کسانو چې کم دی نو بایکاټ کړو چا یو بابر یو شیروز هغې زما خیال هغې نه خوړل چې دا ولې نه خوړل هغه زموږ نه هغه شوي وو مطلب ایر شوي نه انسپایر شوي وو زموږ ټاپک نه چې د فاسټ فوډ به نه خورو او فاسټ فوډ ډېر ښه هم نه سر کله داسې اوکیژنلي وخوري نو صحیح دی ډېره پټ په بیا خوړلي ما ټایم سره را نه لګل بس هسې انسپایر شوي وو زموږ ټاپک نه ځکه ما ورته ویل هلکه ته ولې نه راغلې یاره وي زیات دنده مې نو کړه خو چې برډې ته پکې مخکې نه دوه درې کسان زیات وو که نه نو پرون خپل سټاف خو پوره ونه وو که نه درې کسان زموږ ایکسټرا وه
خبره ده چې زمرو سه په چرکی کم اړو ډېر خوخه لک پیس خوري کنه هغه او څه سر جواب ورسې ده لک پیس خوري اور ما کته سر زمرو ډېر لک خوراک کوي ډېر نه کوي لګ کوي هغه څنګه مخکې لک خوراک کوي یو پیس خوري چې کور ته لړ شي نه بیا ډېر خوراک بس یې راکنه مطلب مینټین بابي ته بیا کی دي کنه نه ګورم بابي کوم نشي خپکول نه بابي خو څنګه نشي وای چې هغه ته ګورم یو کم یو خوراک دی طاربو حریص و دی حریص او نو سر ته چې کم دی حریص ځان لا ماشاءالله صحت راز دی چکن پیسز ځان لا داسې اوچ پوچ خوراک دی نو درې څلور چې کېږي نو بس زما ستا خو موږ دا کار موږ زر سر داسې ټیک کوم کو غلط حریص هم نوم واغستو اوس روجې را روانې دي انشاءالله روجو کې چې حریص نه ټلیفون واخله ولې ونی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه د خیر د خیر جوړ یو یاره طبیعت خو بالکل خراب دی یاد ته څنګه استا خدای طبیعت یاره مو خیر چې په څنګه خیر جوړ یو برابر بالکل برابر جوړ یو وای کنه نغمو شور دی هاجي ما وی د نغمو شور دی تا ټلیفون کړی دی کنه دا خستان عمل زړه جی نام ګل منشا ګل مل شاه جی او د کم ځای نام سعودیان او د سعودیانه ټلیفون کړی انمول لا سره ولاړه ده جی بس ټول زور د سلامونه او بس ماشاءالله ټول شور خاروانه ډېر خاروانه ده ډېر مننه او یو ډېر ماشاءالله ډېر ښه دا ټوکې ټکالې مخ دي او جی ولې نه ها زه بیا نورم ټوکې ټکالو له زور ورکو ها جی خامخا جی به دا څه پرون ټولې ګوري وته خوشاله وي خوشاله ونی نو چې ځان مول وته ولاړو بې مثال لا سره ولاړو بالکل ولې نه جی خوشاله اوسې ښه زه ډېر بس به دعاګانې کوم یاد ساتم جی ډېر مننه وعلیکم السلام او دې جی زمون غب شپ دا ټوکې ټکالې په دې باندې څومره خلګي ها بالکل موږ به نیچرل وی باندې کو کنه لګي چې بس ټاپک باره کې خبرې کو نیچرل اوس به یو خسته غونډه غانم وورو نغمو شور دی کنه شور دی ویلکم بیک ایوریون د نغمو شور کې تاسو ته بیا هر کله وایم اوس بس دا چې ته په پښتو کې چې ایوریون په پښتو کې بس څنګه وایي ټول ته هر کله وایم او ده څه ده کنه انمول معنا اردو کې څه انمول اردو کې راځي کنه قیمتي چې څه پرایس مانیم څه چل شي د مو ده پریشیس انګریزي کې پریشیس پښتو کې پته سره او به مثال انمول کې څه فرق دی به مثال مطلب هغه څه مثال نشته انمول مطلب دا قیمتي دی نه قیمتي انمول دی یعنی نو ستاسو جون کې چې تاسو انمول څه شته داسې انمول مطلب زما خپل لایف کې داسې بس همدا به ویم چې زما چې مور پلار دی نو دا زما ته ډېر انمول دی همدا زما قریبي دی ډېر زیات شیزونه کې زما جامې میک اپ هر څه زه خپل شی چاله نه ورکوم نه شیر کوم زما څومره باندې څه چل کېږي زه وایم دا دی ولې واغستو نه خلک نه ورکوي نه زه نه ورکوم شمارم چې کله ماما وی ورکا چاله یا هغه زه به پوره کټ کم بالکل به اوشلم خراک به کم خو چاله ورکوم به نه زه به خپل ماما وی ډېره بنیته ویږه بنیته دا بنیته څه دی چې چاله څه ورکل ورته زړه نه کېږي دا ولې بس زه بچپن نوم داسې یم که نه مطلب زما شی زما دی زه بل چاله نه ورکوم تو وخت ته ستا په نصیب به څوک کې نه اخلو او ډېر بدلي دا ماما همدا وایي الله دې خیر کړي هغې سر ته وایي او کنه بس دا خبره چې لا په سر یې وختم نی نو بیا خو ډېر بدلي بس الله دې نه داسې خو نه کنه سر واو لکه سوچ سمجھ سره به کنه چې نو کو دا اوچت خیالونه ونیوي چې یا الګ ډېر مالدار وي سره نه زه دا نه وایم چې مالدار خو مطلب خو نصیب خبره ده چې خو مونږ دواړه یو ځای زما ډېر مطلب کمپرومایز کول والا مایند دی چې څه به ته کې داسې به زم کوم هر څه همداسې چلي خو بس هینسم دی اوږد دي ما نه دي اوږد دي لکه دنګ یو او چې دا داسې نه الله تعالی ستانه چې نه دا خو به بیا شرم وي بل شرم وي نه چې هایټ کې دومره نه زه وایم چې اوږد دي ما نه څومره دنګې لکه مثال کې 6.16 دونه زما څومره هایټ تاسو 6 دی که نه زما 6 لکه زما نه یو انچه به دنګ پکار دی خو ته به سره بیا ډېره بد ښکارې په لار چې روان نه بیا خوند کوي سر داسې چې روان یې بیا ښه لګي
خرګي نه نو هغه څه ته بالکل به ترخ کې دا داسې راځي نو هغه چې د ماشوم سره سر د سخون کې تاسو ته پته نشته بس تاسو په دې خوان نو زوس نه خبر چې دا څنګه دغه ده نو اراده تر مطلب سوای تاسو چې لکه کال پس 2 کال پس 3 کال سر چې بس نصیب کې اخو به پته نه لګي اخو به میاش پس اخو پته نه لګي خو نصیب خبرې دي چې اب پته بني بس ارسه وشوي ها ماشاءالله نو چاته په موږ په کې نو اټکو ولې نه ان شاء الله ضرور تاسو ټول نو مخ کې راځي زما واده اخو راځو کنه لکه موږ به جنې د کورس سایډ نه تاسو به جنې سایډ او موږ ټول انتظامات چې کوم نه راوړو ماشاءالله خیر خو د اجازه روټه خیال وړم ساتي اخر چې زموږ خلاص کې به کنه خیال مو زين سمول سي به اجازه دی به روټه مشر به نه دې څه پته د زما کا منګل نه خسته تصویر راځي ویډیو نه دې څه زمال تم ویډیو جوړې کنه هغه د پاره چې کم دینو سمیع الحق سے مو سره شتا او هغه بیا پای کې تکړه دی هغه مطلب کار دا کویک وی کنه او دې به روټه دغه کو نیاز چې کم دینو هغه د ملمنو شمار بکې کنه کول والټ هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خسته نو د کوم ځای وای زه صابن کوم خالد خان خالد خان صاحب د صوابان دی ته کوم ځای وای نه د کوم ځای یې ها خبرې سره کمپیوټر خوښ شو ها ډېر مننه جی تاسو ټي اواز سلو کوي سر لګ جو تاسو دا خبرې دې خوښ شي او په دې ګاڼه باندې تاسو وایي کنه بس یې لالا چې تاوي چې زمونږ دا خبرې خوښ دې خو دې نه په یو فوټوګرافي او جی او دا نه ودا ما چې ټرین چې لګا او دې خبرې دې خوښ شي او دا ډېر ساده ده کنه اجه راو کوم چې ما ځای کاشن ورګي کنه ته صحیح ده زبس الله دې خوشاله ساده په اواز د لالا دور نه پويږي خو بیا تاسو چې کال مونږ دو کنو ډېر زیاته مننه ثوابین هم کالو کو ډېر زیاته ها او لالا په ثوابې کې د کم ځای خالد خان سے ثوابې کې مصطفی خان د باندې ها مصطفی خان د باندې حاجی بس ځا خالد خان سے ډېر زیاته مننه الله خوشاله ساته او دغه کشان د خیبر ویډیوز ګوره ها او کې ډېر مننه خالد خان سے ته کم ځای نه وای ثوابې ته کم ځای نه یې ثوابې نو ته وای ما ته هالو السلام علیکم هلو هلو او هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام د کم ځای د کم ځای نه یې د کم ځای نه یې او د کم ځای نه خبرې کوي د کم ځای نه د کم ځګي نه خبرې کوي پاکستان کې د کم علاقې نه خبرې کوي ها اوس په ځدا کو صحیح رحیم شاه د خو اوس به یو غاڼه او رحیم شاه د چا نه د خو رحیم شاه غوټو له خوخ دی کال لاغه ټلیفون واخلم هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام انمول سنگ راځي خیر خیم تاسو خوي یا ستانو متی الله خو نه متی الله خو نه ها جی بالکل متی الله یا ستاسو عمر خو ډیر کم نه الله دې کم نکي نه لکه الله دې نورم سیوا درک عمر خو لکه ته خبرې چې کومې دي کنه دا داسې پخې دي او د عمر ډیر ورکوټي جی بالکل عمر زما کم دی خو لکه زما خبر ډېرې پخې دي غټې دي اواز مې بوغ دی یعنی غټ دی کنه نه وزن دی وسلم خو بوغ دی هغه خبر مې چې نو سیوا کړه دی کنه اوس په کې دلته کې خوراک نه کنټرول نه کیږي نو او بي پي دې زما خیال جوړستا بلډ پريشر هم ډېر زر سیوا کیږي غوسه هم ډېر زر درځي او کنه بس څه وکړو اوس نو ها څنګه له متوله دا چې راغله او چې تاسو په ریسپشن باندې نه ماسو ته نه او جګړه له چې راغلی ما پسې ما کته سنا ها څنګه له لکه جی څنګه طبيعت ته خري الحمدلله ښه ټاک خبر کې خبره ورته دواره دي خزان نن خو د دوا چې دواړه څنګه ښکارو ډېر خوله ډېر مزدار زبردست پروګرام روان دي تاسو غب شپ لګي او ګورو انجوای کوو او تاسو چې دینو د شینکی خالونو خبر وکړه نو وای کنه وای چې زموږ سلام په درته وایم چې خورینه کې د لیلا شینکی خالونه بل الموت ته چې دینو د برډې مبارکي وایو ډېر ثانک یو سو مچ ډېر مننه چې تاسو ته یاد او دوباره کال وکړو ثانک یو
بل یو فرمایش مې کولو که چېرې پوره شي جی جی وای د رحیم شاه او سجاد سندره که ډالۍ شي نو ډېره به ښه شي. او دا چې په سجده یم نو ښه یم او یا چې په نشه یم نو ښه یم که نه همداسې صدقه نه دی کې سړی ډېر ښه وي. صحیح ده مطیع الله چا دعا سلام لیکي نو سلامونه او ستاسو ټول منیجمنټ ته سلامونه. څومره مینوال چې ناستې دې وخت پروګرام ګوري ټول ته زما طرفه ډېر او استاد هغه پیر یاسین صاحب ته سلام. پیر یاسین علم شیخ خیر لاله جی انور شاه محمد امین لاله جی امیر سید لاله جی داسې خو زرین لاله دې داسې ډېر کسان ډېر ملګري دي. اوکې تھینک یو ډېر زیاته مهرباني موږ سره جینې دمې ټایم دی بالکل یو بریک به واخلو بیا راځو. ویلکم بیک یو ځل بیا د نغمو شور کې حرکت د خوند کې کنه سر شور کې دا خو تاسو خپل انداز کې وي کنه. زه خو جنې ماشوم یم زه خپل انداز کې اوس بلک شور او سم پټنګ ټکور روړا واہ شور روړا سم پټنګ ټکور روړا تا کوئی کاف دیوان بلا دی تا کوئی کاف دی نه ته پیژنې کوئی کاف دیوان دیو پیژنې دیو څه دی بلاتا زه دوره خو پیژنې چې مور پلار خو داسې ویلي خو نو سره ټایم کې جی چې یا چې په سجده یم چې ښه چې په سجده یم ښه یم او یا چې ښه نشه یم نه ښه یم. رحیم شاه او ورسره بل زموږ یو ډېر خوږ ورور ملګری سجاد دا د هغې دواړه یو ډېر زبردسته سندره نن سبا چې کوم دی نو په هر ځای کې هر یو کس وایي که نه او نو راځئ اورو نه راځئ چې واورو. ووردم زه چې تا سره یم نو ښه یم په دې شو کې چې تا سره یم نو زه ډېر ښه یم ډېرې ښکلې خبرې کوم. بالکل ما هم خبرې شروع کړې نو دا خو زه تاسو ته وایم ښه زه ته وایم زه چې تا سره یم نو ښه یم په دې شو کې او دا ټول تاسو ته ډالۍ وه بالکل او یقینا تاسو به د رحیم شاه او د سجاد د سندرې نه خوند اخیستی. ماشاءالله نن سبا ډېره زیاته نن سبا ډېره چلو ټیک ټاک باندې خو دومره چلی لګیا ده ډېره وایرل ده ټیک ټاک هر یو سره ویډیو هر جوړې لګیا ده بالکل. زه به لږ رامخکې شم یو دانه والا کال والا څوک راغی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جی انمول جوړ په خیر. دا پته شته دته به دا نه وایي چې څوک دی جی دې د اواز نه چې کم دی کنه د په اواز کې رنګیني ده رنګین ترین وی پیژندې څنګه یې سی بای خیر ټیک ټاک جوړ تکړه خوشاله مې ګوره وی پیژندې یار څنګه جی مې وی پیژندې مې انمول ستا غږ او پیژندو زموږ ریګولر کالر دی څنګه به نه پیژنو او کنه څنګه نه پیژنې موږ انمول پروګرام ګورو جی نو چې موږ د سره مینه کوو دا خو به خامخا بالکل ولې نه ته دې سره سره مینه کې چا سره انمول سره او کنه به حدا زیاته ځکه دا موږ د بار دومره خسته خبرې کوي راځي پروګرام ته جی کنه موږ ګلزار کړای دا جی او دا راته چې نن څنګه لګیا ده ماشاءالله توري کپڑے اچولې دي لکه څوارلسمه سپوږمۍ جی اسمان کې وا زنده‌باد دم ستم زولې دی چې خاص تان درې کاله مشر دی او دنګم دی تا چې کوم هایټ یادو کنه هغه دم دی یو انچ ته دغه دی بل دا چې د رنگین چې کوم دی کنه نو د بزنس هم کې لکه هوټل هم دی هغه پست غاله چې دا ولګول هغه افغانستان والا هغه فریاد دراو کسو چې بیا په دیماو نصیب آیا خو ګډا دې چې ګډاګا دکانې لګایي کی او نو دا ما نه لګوي دا بل چا لګولې دا हाँ जी कुर्बान तथा कुर्बान शमा जी हाँ जी जार वही रंगीन बच्चे कुर्बान कुर्बान हाँ खबर अदा सीधा जी कदा का तीर सेब दरना गिला उकड़ा जीवन में जकी सलामुन ने तुम او तबियाई دا اصل کې خبره وره دومره ډیر نمونه دي موږ په خپل کنفیوز چې چا چاته کوئی خبره کوم دا خو هغه ما باندې اسی او د غیر باندې کوم ما وته مې پیسه ته د ما دانی چې نمونه والا او مې تر ځان نه ولي وې چې لکه دغه نو ما سر زستا سو نمونه ودا واغستل کنه چې بزنده باز زده یا څه وجه تای مهرباني او وخت کم دې کني خبرې مې در سره ډېری غوښتنه اوکې ډېر زیاته مننه اوکې ډېر زیاته مننه الله ګل دې غواړم ګل وته عمر دې د ګل ماته جشپه دې پخای ډېر زیاته مننه انمولو جی سر ټایم موږ سره ختم بس سر دا یو څه ختم شو چې نن نه شروع د څنګه ولګي ډېر خونتر تا خو همیشه ویم زه شروع نه ویم چې تاسو سره هم نه خایم شو کې
لکه نن شو که ډېر ښه جی به دې شو خبرې کې مونږ وکړه. د زمان المون څخه غلطي شوه هغې لپاره ډېر زیاته بخښنه غواړو صرف مونږ دواړه چې دلته ولاړو مونږ وایو چې تاسو لږ غونډې کې انټرټین کو او مطلب ستاسو په مخونو باندې خندا راولو څنګه غلطي شوې زمان المون د هغې لپاره ډېر زیاته بخښنه غواړو المون انشاءالله بیا بل وخت کې دواړه بیا زندګي وي ټیک ده او یو ښکلې غونډه کې سندره تاسو ټوله در ډالۍ زما آصف یوسفزی او انمول یوسفزی خو نه نه انمول اسلم کا کاس په دې بیا یوسفزی خو مونږ له اجازه راکړي چې د لوی الله په امان